عرض میں داو دا مسلم شریف یو روایت چې قیامت کې با یو جهنمی الله معاف کی او جهنم نه به بار رو بس په دې غاړه به پروتي چې په غاړه پروتي نو د به جهنم کې دا التجا کړی چې یا الله دی اور نه مې وباسنو نور څه نه غواړم دا الله دې رحمت ته وګوره داغه دې شان ته وګوره داغه دې کریمانه خصلت ته وګوره یا الله دې جهنم نه مې وباسنو نور څه به نه غواړم وی بیا بم ګوره څه وې و یا الله بیا څه نه وې چې اور نه وباسي د جهنم په غاړه چې ډېر سات تیر شي دا خلق په تیریږي را تیریږي وای دا جهنمی دی د بیا خدای ته وای چې یا الله دې جهنم غاړه نه مې لګلري کا دا خلق تومت راکې چې دا دوزخی دی ملائکو ته ویل لري یو صحیح لګ چې لري یو سی سات پس چوغوري د جنت دروازه به ورته ښکارش د بیا خدای ته وای چې یا الله کدی دروازې سره د کینو لما نو بیا نور څه نه وای الله ورته وی زیا دروازې سره کینې چې دروازې سره کینې چې بیا څه وخت تیر شي بیا به دی وای چې یا الله کدی دروازه کې لګ دننه کیناستم نو بیا بغاګ نه کوم الله وی زئی دننه کینې ته خو انسان ته وای داسې انسان دروازه کې کینه خو چې ډېر سات تیر شي بیا به وای چې یا الله کله دننه لار شم نو ستا رحمت کې به څه کمی راشي نو الله به په دغه وخت کې ورسره څه خاص انداز باندې وای چې الله بنده ارزلې وي چې دا وشي بیا به څه نه ویم دا وشي بیا به څه نه ویم ذا ان رحمتي سبقت على غضبي زما رحمت چې ده زما په غضب غالب ده زدن لارشا او تا ته ما دومره ایریا ساتلې ده چې سل کاله به په جنت کې په اسور ګرځي او د خپل ملک حدود بنشي جوړ تاسو خیال راغی عزیزانو عرض میں داو چې د الله دا کریمانه خاصیت چې ده دا چا خودلې ده دا هغه علم خودلې ده چاته چې قران وای چاته چې ګویا کې حدیث په عربو کې یو دم